طالبانو بلاک هاک چورلکه ولې نسکوره کړه؟ دا بلاک هاک چورلکه څومره قیمت لري؟ په دې بلاک هاک چورلکه کې دوه مسلکي پیلوټان ولې ووژل شول؟ دا د چا پلان و؟ السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. د هرې بلاک هاک چورلکې قیمت له 10 میلیونه ډالرو پورته دی او طالبان هغه په اوبو لاهو کوي. د افغانستان د وسلوال پوځ مخکینی ویان جنرال اجمل عمر شینواري په کابل کې د یوې بلاک هاک چورلکې د نسکورېدو په خبرګون کې BN ته وویل چې د افغانستان له وسلوال پوځ څخه پاتې ټول غربي تجهیزات په ځانګړي ډول د هوایي تجهیزات دوامداره ساتنې ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان هیڅ یوه چورلکه هم د ګټې اخیستو وړ نه ده، ځکه چې د چورلکو د ساتنې دوره بشپړه شوې او هیڅ شخص حتی په سیمه کې هم د دې چورلکو د ساتنې ظرفیت نه لري. جنرال عمر شینواري وویل د طالبانو ډله یو شمېر هغه ناکامه پیلوټان چې مخکې د الوتنې اجازه نه ورکول کېده په زور سره د دې چورلکو الوتنې ته مجبوروي او سربیره پر دې غواړي چې خپل یو شمېر جنرال لوستو کسانو ته د پیلوټۍ زده کړې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې امریکایي بلاک هاک چورلکې قیمت چې د افغانستان وسلوال پوځ ته ورکړل شوی 15 میلیونه ډالره دی. تېره ورځ یوه امریکایي بلاک هاک چورلکه د ملي دفاع پوهنتون په انګړ کې رانسکوره شوه چې له امله یې 3 تنه مړه او 15 تنه ټپیان شول.